کله هم دا فکر کړی دا چې دا خلک کور نه پیسې څنګه ګټي، په کومه لاره یې ګټي؟ ما دوستان دي بعضې خلک وایي، مثلا ما خپل پلار وایي چې د فلانکي زوی کور نه میاشتې 2000-3000 ډالر ګټي. آیا دا لارې تاسو مخکې نه اورېدلې د دې باره کې، یا هم کوم کوشش کړی و چې پوه شئ کور نه پیسې څنګه ګټل کېږي؟ نو په دې ویډیو کې موږ به 5 یا 4 داسې لارو باندې خبرې کوو چې څنګه کولی شئ ته کور کې په ناسته پیسې وګټئ. نو هغه هم بیا ما دې کې ټول نوټ کړي دي چې په اسان طریقې سره او ډیټیل سره چې کوم معلومات دي هغه ما نه پاتې نه شي او ټول تاسو ته درکړم. 5 لارې ما لیکلي دي. اول به نومونه واخلو، بیا راځو چې دوی کوم کارونه کوي. سیل پروډکټس اینډ سروسز، چې کوم سروسز ته ورکولی شي، کوم پروډکټ ته خرڅولی شي آنلاین، هغه یو برخه ده. سرویګانې دي، فریلانسنګ ده، یوټیوب بلاګ او چینلز دي. دا یو دا نه بلې نه وایم، 5 به آخره کې چې ډېر ټول نه اسانه طریقه ده، هغه به از سرپرایز بیا پس ته پې خبرې کوو چې دا څه رقم ته ده. راځو د دې اول بخش نه چې څنګه کولی شو موږ پروډکټ سیلینګ وکړو. که تاسو چیرې آنلاین شاپینګ اورېدلی اوسئ، آنلاین شاپینګ موږ مختلف ویب سایټونه لرو، لکه امیزان شو چې نن سبا ډېر سکوپ لري، ډېر مشهوره ده، خلک یې ډېر استفاده کوي. موږ کورس هم پرې ریکارډ کړی ده. که څوک غواړي امیزان لرنینګ زده کړي، کولی شي هغې طریقې نه هم خپل کور نه کار کول شروع کړي. بل سیم امیزان غوندې یو بل پلیټفارم د ای بی په نوم، ورپسې راځه ETSY په نوم هم یو پلیټفارم ده. ما نه ده استفاده کړی، مګر ټاپ ویب سایټس کې راتلل دا 3 دا نیول. او بل تاسو کولی شئ مثلا خپل یو ویب سایټ ولرئ، یا د خپل فیملی ممبرز هم کوم ویب سایټ ده چې هغې کې تاسو آنلاین سیلینګ کوئ، یا تاسو یو پروډکټ جوړ کړی یا نم ده جوړ کړی، هغه دپاره ویب سایټ جوړ کړی ده چې راځئ خلکو د دې طریقې نه تاسو کولی شئ آنلاین سیلینګ یا خرید و فروخت وکړئ. اکثر بعضې پلیټفارمز تاسو کتلی اوسي، فیسبوک کې هم افغانستان کې خلک فیسبوک چینلز جوړ کړي دي. بعضې شیان خپل چې لري، که دکان لرئ یو فیسبوک پیج ورته جوړوئ، په هغې پیج طریقې نه هم دوی خرڅول کوي. که کور کې ناست دي هم د دکانونو مختلفو ادرسونه راخلي، خپل فیسبوک پیج کې د هغوی آیټمز اچوي، نو هلته چې څوک خریداري کوي بس هغه فیسبوک پیج نه کوم دکان ادرس چې ورکړی هغه ادرس ته وایي چې دغه آیټم دغه کس ته دې کور ته ورسوه. همدا آسان طریقه افغانستان کې فعلا همدا ده چې فیسبوک پیج طریقې نه هم ته کولی شئ سیلینګ وکړئ. نو دا موږ آنلاین پروډکټ سیلینګ مربوط چې کوم دي. پروډکټ سیلینګ کې بیا موږ مختلف طریقې لرو. تاسو کولی شئ چې خپل پروډکټ واخلئ او هغه پروډکټ خرڅ کړئ. مثلا زه یو دکان نه پروډکټ اخلم، وړکی مثال ورکوم، راوړم په بل چای خرڅوم، هغه نه 10 روپۍ اخلم، په 12 روپۍ خرڅوم. عموما ټول همداسې کوي. بل شی کوي چې زه دکان نه پروډکټ نه اخلم، زه آنلاین خپل پروډکټ چې کوم ده، پروډکټ مطلب دا کوم شی چې کوم ده، دا زه آنلاین هلته لیست کوم، ورته وایم چې دا په 12 ډالر زه خرڅوم. ما سره هغه پروډکټ نشته، څوک چې ما نه واخلي 12 ډالره، زه هغه پروډکټ هغه دکان نه راخلم او ورته وایم چې دا پروډکټ دې کس ته ورسوه، خلاص ما ته منځ کې 2 ډالره پاتې کېږي. مثال درته وایم. نو دې طریقې سره هم که تاسو آیټم لرئ خو کولی شئ خرڅ کړئ، او که نه لرئ هم مشکل نشته ده. د بل چا آیټم هغه لیست کړئ، وګورئ چې څونه فروخت لري، او هغه نه بعد تاسو خپل ګټې ته نه ویستلی شئ. دویم لیست کې موږ سره آنلاین سرویګانې ولرئ. داسې ویب سایټونه دي چې تا ته آنلاین سرویګان درکوي چې ته د هغه کار نه کوه، هغې مطابق تا ته څه شی کوي، پیسې درکوي. مثلا ډیټا انټري ده، مثلا ډیټاګانې ډېرې زیاتې، هغوی نشي کولی چې ټولې په همغه کوم کارمندان چې دي یا مصروفه به یا په خپله وکړي، نو هغه ډیټا انټري وکړي، نو هغه آنلاین خلکو ته ورکوي چې تاسو ډیټا انټري وکړئ. دې کې هم مختلف ویب سایټونه دي چې بعض ویب سایټونه یعنې د دروغو دي، تاسو باندې کار کوي پیسې نه درکوي، او بعض ویب سایټونه داسې دي چې رښتیانو د کار په حساب تاسو ته پیسې هم درکوي. چې یو 3 دانې ما نوټ کړي دي فعلا. نو هغه یو دانه ده swagbucks.com، نوم به هم زه ولیکم چې دا څه شی کوي. swagbucks.com هم ویب سایټ ده، هم اپلیکیشن د موبایل کې تاسو انسټالولی شئ. نو دې طریقې نه د ویډیو په کتلو هم تاسو ته پیسې درکوي. ویډیوګانې ګورئ، بس صرف دا ده چې ته پلی کوئ او هغه ګوري، پلی کوئ ګوري، دې په بدل کې هم تا ته پیسې درکوي. شاپ آنلاین شاپینګ ته چې کوي هغه کې هم تا ته پیسې درکوي. او بل سروې، همدا مخکې چې کومې سروېګانې ما وویلې، یا ډیټا انټري اوسي یا چیکینګ اوسي، یو شی ته کنفرم کوي، ګوري چې دا صحیح ده که نه ده، دغه بدل کې هم تا ته پیسې درکوي. ته به کور کې ناست صرف انټرنیټ لري، دغه کارونه کوي، د دې بدل کې تا ته پیسې راځي. بل ویب سایټ چې کوم ده
سروې جنکی په نوم ده surveyjunkie.com. دا هم ویب سایټ ده هم اپلیکیشن ده. دې دوه طریقونه تاسو کولای شئ چې یا کمپیوټر کې ویب سایټ آن کړئ یا موبایل نه اپلیکیشن یوز کړئ. هماغه سروېګانې دي. بیا دا سروې کې پوینټس درکوي. هغه پوینټ بیا ته په کیش هم تبدیلولی شئ چې بیرته هغه کیش روباسئ او یا ګفټ کارت نور ملکونو کې ګفټ کارت زیات چلیږي ګفټ کارت باندې چینج کړئ. د آنلاین سروېګانو دریم چې کوم ویب سایټ ده هغه vendel.com په نوم ده چې دې کې سروې او پروډکټ ریویو دا کوم مخکې سروېګانې چې مې هغه او بل پروډکټ ریویو دا چې تاسو ته پروډکټونه دي هغه په تاسو ګورئ ریویو کوئ آنلاین چې دا کوم غلطي ونه لري چیکینګ صحیح ده آیټم صحیح را رسیدلی نه دي را رسیدلی څو دانې دي ډسکرپشن صحیح ده نه ده دا سب چیکینګ کوئ د دې چیکینګ مطابق تاسو ته پیسې درکوي. نو دا سرویس کې داسې نور هم ډېر ویب سایټ دي. دا درې دانې از اگزامپل نمونه په طور ما راغوستي ول چې صرف تاسو پې پوه کړم. دریم چې موږ سره چې کوم لست هغه فریلانسنګ ده چې فریلانسنګ طریقه چې په دې کې موږ تیار کورسونه هم لرو ویب سایټ کې. فریلانسنګ په فایبر کې څنګه کولی شئ او نور پلیټفارمونو کې موږ ټریننګ هم ورکو. تقریبا 55 فریلانسران هم ټرین کړل. 50 زیاده یا 50 نه زیات خلک کوس هم په دې فریلانسنګ کوشش کوي چې څنګه هغه کې وکولای شي کار وکړي. فریلانسنګ ته په کوم کار کولای شي چې فریلانسنګ وکړي؟ صرف دا نه ده چې ته باید یا ګرافیک ډیزاینر اوسې یا فرنٹ اینډ ډیولپر اوسې چې ته فریلانسنګ وکړي. فریلانسنګ چې ته هر کار زوی په هغې کې ته فریلانسنګ کولی شي. رایټنګ دې زده ده کیبورډ کې تیزې مطلب مې دا ده ته فریلانسنګ کولی شي. هلته مایکروسافټ ورډ کې پوهېږې ته فریلانسنګ کولی شي. داسې خلک دي چې هلته ورډ کې ټول لیکلي کړي صرف چیکینګ کوي ګرامر په حساب چې آیا دا ما صحیح چیک کړی نه ده چیک کړی هغه هم هلته اپلوډ کېږي. ته که فریلانسر یې ته کولی شي هغه بخش کې کار وکړي که انګلیش دې زده نور مثلا ایډیټینګ دې زده هینډ رایټینګ دې ښیي اواز دې ښیي ته اواز خپل خرڅولی شي. یو څوک درته ټیکس درکوي هلته ته خپل اواز هلته پې ریکارډ کوې په همغه ټیکس باندې او ورته ورلیږي. دا هم فریلانسنګ ده. ګرافیک ډیزاین او ویب ډیولپمنټ ورډ پریس اکاونټینګ ډیجیټل مارکیټینګ او داسې نور هر بخش کې چې ته مهارت لري په هغې کې ته کولی شي فریلانسنګ وکړي. او کوم ځای نه یې وکړي مختلف ویب سایټونه دي چې ټولو نه اول خلک شروع کوي هغه fiverr.com نه شروع کوي. بیا ورپسې چې مخکې ځي freelancer.com نه شروع کوي. بیا ګرافیک ډیزاینرانو دپاره 99 ډیزاینز یو ویب سایټ ده پلیټفارم ده تاسو هغه نه کولی شئ استفاده وکړئ. او فریلانسنګ ویب سایټ چې تاسو ګوګل کې سرچ کوئ چې کوم ټاپ ویب سایټونه دي هغه ټول تاسو ته اوله کې راځي. هغه کوم 10 دانې اول چې دي هغې کې به تاسو وګورئ چې کوم کې ستاسو لاس ښه چلیږي بس هغې کې به کار وکړئ. بل بلاګینګ ده او یوټیوب چینل ده. که بیکاره کامره لري موبایل لري موبایل خو داسې وایس ریکارډ کوي ته کولی شي ځان ته کوم مهارت چې لري په هغې مهارت باندې پیسې وګټې. غیر د مهارت نه ته کولی شي چې مثلا که کابل کې اوسېږي پاکستان کې اوسېږي هند کې اوسېږي هر ځای کې چې اوسېږي ته کولی شي یو یونیک طریقې سره یو آیډیا راواخلئ او په هغه باندې ویډیوز ریکارډ کړئ او اپلوډ کوئ یوټیوب کې. مثلا ویډیو ریکارډ کړئ چې باره کې مثلا د افغانستان ښکلي ځایونه مثال یا د افغانستان فود چې کوم مختلفه خوراکونه دي د نور ملکونو نه د افغانستان کلچرل کالی چې کوم کلتوري کالی دي لباس دي هغه ریویو کا یوټیوب چینل په جوړ کا ویډیوګان ریکارډ کا لاړ شي دکان ته لاړ شي خبرې وکړه ټوکې هم پکې وکړه. هر څومره نن سبا خو ټوکو نه خبرې پیسې خلک زیاتې ګټي. نو که سکل ولري نو کولی شي چې هغه سکل مربوط ته خپله ویډیو اپلوډ کړي او ریکارډ کړي. ما هم مثلا سکل مربوط چینل جوړ کړی د هغه د پکې کار کوم یوټیوب چینل زه خپله رن کوم. پنځمه چې کوم طریقه ده مخکې ما ویلې چې دا آخر کې بیا وایو دا هغه شیان دي مثلا کور کې دی چې کوم وسایل بیکاره دي هغه خرڅ کړه. دا به ډېر داسې مزاحیه غوندې خبره ښکاره شي خو نور ځایانو کې دې دپاره ویب سایټونه جوړ شوي دي. مثلا OLX.com جوړ شوی ده. OLX کې شی کې کور کې چې کوم وسایل لرې ته فضول دي اضافه دي مطلب دا نه ده چې ته ټول کور خالی که چې میز دې بیکاره د فضول پرو د هغه خرڅ که. نو دې نه یو آیډیا منځته راځي چې کله ته دا وسایل خرڅوې
ته پوهیږې چې زه نور وسایل هم خرڅولی شم. د خپل کور وسایل نه شروع وکړه، فضول وسایل دې خرڅ کړه آنلاین، او هغې طریقې نه ته کولی شي چې نور وسایل واخلې هغه خرڅ کړي. همدا طریقې نه ته کولی شي چې آنلاین خرید و فروخت بزنس شروع کړي. کور کې ناست ته اوله کې مجبور یې چې څو شیان د کور د خرڅ کړي، هغه هم دا نه چې مور باندې ځان کور نه وشړی او داسې یو شی د خرڅ کړی چې د هغوی په کار وي. مثلا المارۍ ده ډېره وخته شوی تاسو بل اخیستی نه استفاده کوئ، کمپیوټر ده بل اخلئ نه استفاده کوئ. پاکستان، هند او داسې یو څو نور مملکتونه دي چې هغوی کې OLX.com په نوم یو ویب سایټ ده، هغوی کې خلک خرید و فروخت کوي. مګر افغانستان کې زیاتر په فیسبوک پیجونو باندې دي. فیسبوک پیجز که تاسو وګورئ، نن سبا که څوک موبایل هم اخلي فیسبوک پیج کې ګوري، کمپیوټر اخلي فیسبوک پیج کې ګوري، موټرسایکل هم. ما یو دوست واخیستو فیسبوک پیج نه کتلو، داسې یو فیسبوک پیج جوړ کړئ یا تیار که د چا وي، هغوی کې تاسو کولی شئ خرید و فروخت خپل شروع کړئ. نو دا هغه طریقې ولې 5 چې دې باندې تاسو کولی شئ آنلاین پیسې ګټل د کور نه شروع کړئ. زه دا کتاب نور بند کړم. نو امید چې څه زده کړي اوسي، لارې پیدا کړي اوسي، کوم یو هم چې تاسو په ښه لاس راو ده په هغې باندې تاسو کار شروع کړئ او کور نه پیسې ګټل شروع کړئ. ضرورت نشته چې ته هر چا پسې CV وګرځې چې ما ته کار پیدا کړه.